فینکس ایریزونا سره غرونه اوږده روډونه او شنه ګلونه شنه ګلونه مطلب زبردست او ډېر ښکلي غرونه. فینکس د سن دیاګو کالیفورنیا نه 15 غنټو کې راځي او دا اصل کې د مکسیکو په بارډر هم دی خو د دې دوه روډونه دي فینکس ته یو لاندې راځي روډ 8 دی یو لپاسه روډ 30 دی نو په دې تقریبا چې 15 غنټې لګي. د فینکس سټیټ کیپټل ډېر وخت شوی و په 1900 کې د دې سټایل ډېر زیات یو یونیک دی لپاسه د کاپر دا ډوم چې دی دا کاپر دی لپاسې به یو انجل سټیچوز هم لګولی دی دا بلډینګ چې کوم دی دا تقریبا د مکسیکو سټایل کې راښکلی دی او ډېر زبردست دا سټیټ چې دی مخکې د مکسیکو یو پارټ و او دا د ایریزونا جنډه ده په 1917 فروری 27 کې د دې ډیزاین چې و دا راښکلی او په دې کې ډېر شی جنګونه شوي وو. فینکس د ایریزونا کیپټل دی او دې ته ویلی کېږي د ویلی اف سن ولې ځکه چې دلته نور د حد نه سیوا ګرمیږي ټمپریچر کله ناکله تقریبا 100 فرنهایت چې دی هغې ته رسي. ډاون ټاون ډېر ښکلی ډیزاین کې راښکلی دی په دې کې سکای سکریپچرز بلډینګونه چې دي ډېر دنګ به کې هم نه دي د نیویارک په شان دي خو بیا هم په داسې ډیزاین یې راښکلي دي چې هغه خلکو له هغه یو قسم نیویارک وایب چې دی هغه ورکوي خو ډېر زیات سني دی. د فینکس ایریزونا ډاون ټاون ډېر زبردست دی ډېر ښکلی دی فارم ټریز به کې هم ډېر شی ولاړې دي او تقریبا چې موسم یې ګرم وي د حد نه سیوا خو سړی داسې وایب ورکوي چې زه بهر چېرته یو میډل ایسټ کنټري کې ناست یم. ریډ راک یو پارک دی او دا ډېر ښکلي سره او اورنج غرونه دي تقریبا د فینکس نورث ته راځي ډېر زبردست. دا فارم ټریز چې دي موستلی کم یو هوټل دی یا چې موږ په هوټل کې پاتې کېدو نو هغه هوټل هم ټول چاپېره ټول فارم ټریز دي ډېره مزه کوي او سړي ته داسې ښکاري چې یاره زه ګوره چې په کم ځای کې یم بیخي ته به وایي چې زه په میډل ایسټ کې ناست یم او هغه موسم یې هم ډېر زبردست خو د رڼاګانې نه کله چې سن سیټ کېږي نو هر شی تقریبا اورنج شي ډېر زبردست وي ډېر زیات مزه ورکوي. ساوت ماونټین پارک د فینکس کې دی دا تقریبا 16,000 ایکرز اوږد دی او غټ دی او 50 مایلز په دې کې ډرایوینګ چې دی کولی شي دا ویلی کېږي چې دا ته امریکې تر ټولو نه غټ پارک کې راځي. د امریکې د هر ګوټ نه دې ته خلک راځي ځکه چې دا د امریکې د ټول نه غټ یو پارک دی چې په دې کې د سایکلې او د هایکنګ لپاره ډېر اوږده ټریلز دي خو دا کار ښه دی چې فیسیلیټیز به کې موجوده ده که ایمرجنسي راپېښ شي نو هغې لپاره هر نمونه سهولت چې دی هغه اویلیبل دی. پاپاګو پارک دا په فینکس کې دی 234 ایکرز تقریبا دی دا هول ان د راک تاسو چې کوم ولیدو دا په 1942-43 کله چې ورلډ وار 2 و په هغه ټایم کې ویلی کېږي چې په دې کې تقریبا ډېر شی پرزنر چې وو هغه کېښودی شوي وو. د دې یو عجیبه غونډه کې جیوګرافیکل لوکیشن دی په دې کې فارم ټریز هم دي او ډېر جدا جدا کاکتای به کې هم دي تاسو یې نه دلته په دې پکوانو کې هم راځئ چې تاسو ته د میجسټک ویو فرام د هوټل تاسو ته وښیم ډېر زبردست دا په فینکس نورث کې دی تاسو د وګوره خو موږ د هال به کراس کړو د هال نه اخوا په دې تقریبا 360 ټایپ وینډو چې کومه ده په دې کې د کورونه دومره زبردست ښکاري او په اصل کې دلته د سویمینګ پول ورسره هم دی د سویمینګ پول ډېر ګرم وي په ګرمۍ کې.
فینکس ډاون ټاون ډېر یو کلچري ډاون ټاون دی چې په هغې کې چرچز پکې هم دي او قسمه قسم چرچونه دي د نورو چرچونو نه مختلف. په هغې کې هیریټیج پلیسونه پکې هم دي چې لاړ شي هغې ته سړی دننه تللی هم شي. په هغې کې کنونشن سنټرې چې دي په هغې کې دننه بیا آرټ سنټرې پکې هم دي، نور داسې میوزیمونه او سټیډیمز دا ټول په یو فینکس کې چې دي موجود دي. او پاپولیشن چې کم دی وایي چې 1.6 میلیون دی تقریبا اکارډنګ ټو ګوګل. راځئ چې سیډونا ته لاړ شي، د میجسټک ریډ راک سینډري سیډونا. په دې کې ویلی کېږي چې لاندې ټول ویجیټیشن گرین ټریز دي، پکې له پاسه غرونه ټول اورنج دي، روډونه یې داسې زبردست دي چې هغه سړی وایي یاره زه به کم ځای کې ناست یم. خدای پاک یو قسم داسې بیوټي د ایریزونا سیډونا له ورکړې ده چې په دې کې هر نمونه شته. تاسو اوس ګورئ دلته له پاسه غرونه چې کوم دي هغه داسې اوریجنل او داسې اورنج ټایپ کې روغ دي. کله چې هم په دې ځای کې تاسو یې دلته په کیمره کې پته نه لګي څنګه ښکاري، خو ډېر زیات یو زبردست او ډاون ټاون او د دې راکس چې کوم دي کوم کورونه هم خلک راغی هغه هم د دې په شانتې اورنج کلر وي، ځکه چې دا خلک په هغه ټایم کې هغو ته دلته دا اورنج غونډه کې خښتې میلاویږي او دا ګډې چې کومې ګاډی چلول یو سایډ ته که دا جیپ رینټ کړی وم دا رینټ کېږي هلته ډېر ارزان دی، ګران هم نه دی، افورډیبل دی. خو په دې روډ باندې خو ډېر مزه کوي. خو کله چې بیا د غرونو د اپ روډ ته ځې اپ روډ لپاره بیا دا جیپ رینټل چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري. او د دې دا ځمکه هم داسې اورنجي روغ ده که نه، کله چې دا نور ولګي نو هغه بیخي اورنج شي، کله چې د شپې سنسیټ کېږي نو هغه بیا اورنج شي. نو زه امید کوم چې تاسو موقع برابر شي او چکر ولګوئ یو ډی ون ډی. سایکلینګ خو ډېره مزه کوي، خو چې دا هیټ سړی ووایي که نه 100 فرنهایټس ټمپریچر چې دی نو هغه په ګرمۍ کې خیږي. او داسې یو منګه چې د سایکلینګ نه بعد بیا تقریبا سړی وایي یاره څه کم اوبه وڅښم، دومره یخې اوبه کم ځای کې میلاږي وڅښم. چیپل اف د هولي کراس دا په سیډونا کې دی، دا په 1956 کې راغ شوی او د دې د ډیزاین د تاسو وګورئ ډېر یونیک غوندې کې روغ دی. نور چیپل چې کوم دي هغه تقریبا د چیپل په سایل کې، خو دا یو چې دی دا یو قسم یو په راک باندې له پاسه راښ کړی، خلک دې له ډېر ویزټ له ځي او څوک پکې مونځونه هم کوي، خو موسټلی دې له ویزټ له ځي. او دا د دې سره دا سیندري هم په داسې ډیزاین کې ده که نه چې خلک دې ته لاړ شي نو هغه چیپل د یادو مزیان هغه سیندري ډېره انجوی کوي زموږ په شان کې، لکه چې دا سیندري ډېره ښکلې وه. پارکینګ والا غټ راښ کړی نو خلک چې دی نو پارکینګ له ځي نو خلکو له یو قسم کار کتلی دی. په سیډونا کې دا فرش واټر له پاسه چې کوم راځي ښه باقاعده په دې کې ډنډونه دي، هغې ته فرش واټر دي او فارمونه دي، په هغې کې ټراوټ فشز چې دي هغه هم میلاویږي. وایي چې نه ختمېدو روډونه، دومره اوږده اوږده روډونه دي چې کله هم ګرینډ کینین یا مانومنټ ویلي ته ځې ډېر مویګانې وخت کېږي، ون شاهروخان چې کومېګانې ډېر شی دلته وخت کېږي. نو دې ته دا روډ ډېر یو زبردست دی، خو د نه ختمېدو یو 3 4 5 غنټې دغه شان یو ریغ روډ روان یې سړی وایي یاره چل وکړم. بل د ګرینډ کینین د نیشنل پارک په دې کې د دې د غرونه تاسو اوس کمینه یو لیرز غونډه کې دي، جدا جدا لیرز دي، دا سپین دي، خړ دي، سره دي او اورنج دي. د داسې زبردستې راښکړي دي او پته نه لګي چې دا د کم وخت دي، خو تقریبا میلیون ایرز ته ځي. دا دې ته ویلی کېږي ډک آن د راک، ډک آن ا راک. دا یو داسې دا خلک وایي داسې ښکاري که لکه ایلی. اوس دې پټو ته تاسو وګورئ یو ایلی شکل کې ښکاري، له پاسه وایي دا ایلی چې دا په دې راک باندې ناست ده، بس یو قسم هغه ول راښکړی دی. کرین کینین یو ډېر زیات میجسټک ایریا ده، که چله هم تاسو ته موقع میلاو شي نو خامخا دې ځي د ویزټ چې دی هغه وکړئ. زه امید کوم تاسو دا ټریول چې دی انجوی کوئ. ایریزونا د ګریټ کینین سټیټ.